سلامونه نیکې هیلې احترامات دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ویډیو پلی کولو لپاره یو ښایسته اپلیکیشن در پیژنم چې د دې اپلیکیشن په ترو تاسو ډېر ښایسته کارونه کولی شئ. د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې به زموږ تاسو یو ښایسته د ویډیو پلیر ښایسته اپلیکیشن پیژنو. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. د ډسکرپشن لینک څخه یې ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو نو کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، ګورئ دا اپلیکیشن که چېرته تاسو د بل ځای څخه ډاونلوډ کوئ تاسو ته بیا نه ډاونلوډ کیږي، نو دا لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي چې تاسو په اسانۍ سره چې کوم ځای کې وئ دا ویډیو پلیر په اسانۍ سره خپل موبایل ته ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دوستانو، دا به تاسو آن کړئ. دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو دا اپلیکیشن به آن کړئ. دلته کې ګورئ تاسو ته بهي زیات خوندور اپشن درکوي. ګورئ ویډیو اپشن درکوي، میوزیک اپشن درکوي، پلی لیست اپشن درکوي. په دې کې بره د تالې اپشن درکوي، یعنې تاسو په دې کې ویډیوانې پټولی شئ. بیا به په همدې فولډر کې وي، تاسو ته ستاسو په موبایل کې به هېڅوک نه شي کتلی. دلته کې دوستانو تاسو ته به ښکاري، ګورئ کومه ویډیو چې تاسو پکې پلی کوئ. لکه اوس دلته کې زه تاسو ته یو ویډیو پکې پلی کړم، نو په ډېر ښایسته لیول سره ښایسته اپشن درکوي. ګورئ دلته کې دوستانو د دې رڼا چې کومه ده زیاتولی شئ. د دې اواز د څومره چې خپل اواز وي د دې نه هم ورزیاتولی شئ. همدې سره دوستانو د دې ویډیو کم سیز کې پلی کول غواړئ، دلته کې تاسو ته لاندې اپشن همدارنګه په دې کې ډېرې خوندور اپشن دي. زما بهي زیات خوښېږي دا اپلیکیشن. نو په دې کې بهي زیاتې خوندورې اپشن دي سکرین شاټ اخیستلو لپاره د ویډیو. په دې اپشنو کې تاسو هر رنګ اپشن کتلی شئ. دلته کې د ویډیو سپیډ، ټیمر، پوپ اپ اپشن درکوي. دلته کې که موږ پوپ اپ پلی باندې کلیک وکړو، الاو یې کړو، نو په دا چې کوم دی دا انفرمیشن چې ورته الاو کړئ، بیک بټن وهو. بیا په موبایل کې چې کوم ځای کې د ویډیو پلی کول غواړئ هغه هم پلی کولی شئ. نو بهي زیاتې اپشنې لري دا اپلیکیشن. په دې کې اوس تاسو ته زه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ ویډیو پکې پټ کړئ. ګورئ تاسو ته بره تالې اپشن درکوي، په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو به یو پین ورته ورکړئ. چې پین ورکولو سره دلته کې ګورئ تاسو نه ایمیل غواړي، نو یو ایمیل ورکړئ، کم ایمیل چې وي. مثلا د ایمیل ورکولو وروسته دوستانو ایمیل ورکولو یو ځل به ایمیل ورکړئ، دوهم ځل به بیا همغه ایمیل ورکړئ. دلته کې ګورئ تاسو ته پلس نشان درکوي. ګیلري نه یې سلیکټ کول غواړئ، ویډیو ډاونلوډر فولډر نه یې سلیکټ کول غواړئ. کومه ویډیو چې تاسو سلیکټ کړئ هغه ویډیو بیا دلته کې دې فولډر کې وي. کله چې تاسو ویډیو ګورئ د دې فولډر باندې کلیک وکړئ، اول به ورته پاسورډ ورکړئ، هغې وروسته هغه ویډیو تاسو کتلی شئ، کنې نه یې شئ کتلی. نو د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لینک به تاسو په ډسکرپشن کې ملاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه ډاونلوډ کولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښ شوې وي دوستانو ویډیو لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیدو په امان.